دوستانو چې در څو پورې د انسان خپله ذاتي ژوند کې تنظیم نه راغلی، ډیسپلن نه راغلی، دی په یو کار په ساینټیفیک طریقه باندې نه کوي، په یو ښه طریقه باندې نه کوي، اخلاص نه یې پکښې او محنت نه یې پکښې، کله هم د ده ژوند نسي بدلېدی. دی که غواړي چې د قوم حالت بدل کړي یا د معاشرې حالت بدل کړي، و دغه انسان ته پکار دی چې خپل په ذات کې یو واره پلټنه وکړي، دی په خپل ذات کې وګرځېږي چې د ده ذات د ډیسپلن او د تنظیم پابند دی که نه دی بنده. که بالکل بې ترتیبه ژوند د دغه وي نو دی کله هم د معاشرې دپاره ګټور نسي ثابتېدی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایکلزی. دا د زما پښتو یوټیوب چینل چې دلته زه هر ماښام پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا زما موټیویشنل ویډیوز دي چې تاسو هر ماښام ګورئ، نو دا نور ویډیوګان هم پسې وګورئ په دا پلی لیست کې دی پښتو موټیویشنل ویډیو کې، او دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو نن به زما موضوع وي چې د خپل ذاتي ژوند ترتیب ته څنګه برابر کړي. که د یو انسان ژوند بې ترتیب به وي، ډسټرب به وي، پریشان وي، او دی د مختلفو الجنو د مختلف پریشانیانو دی د ده سره د مختلف پریشانیانو د حل هیڅ لاره د ده سره نه وي، او دی دا غواړي چې زه د ټولنه برابره کم، زه یو سیاسي تنظیم جوړ کم، زه یو سماجي تنظیم جوړ کم، زه د دا ملک د ترتیب په حواله باندې چې کم یو ښه کارونه کیږي د دې برخه وګرځېږم. نو د ده دپاره پکار دی چې دی یو واره په خپل ذات کې وګرځېږي، په خپل ذات کې د په ګریوان کې وګوري چې آیا ستا خپل ذاتي ژوند د تنظیم پابند دی، ډیسپلن پکښې دی، که ته ډسټربه ژوند تېروې، پریشانه ژوند تېروې، د الجن شکار وي، د نور دا رقم مصیبتو شکار وي، او ذهن دی ډسټرب وي، کله یو مسله درته پیښي، کله بله مسله درته پیښي، یو شي باندې توجه کوي هغه پرېږدې، بل شي ته لاس ور واچوي، هغه باندې یو څو عمر لګیا وي بیا بل شي ته لاس ور واچوي. مطلب ستا فوکس، ستا یو پوینټ نسته معلوم، نه دی معلوم چې یاره زه کول څه غواړم په ژوند کې. نو که دی دا غواړي چې یاره په سیاست کې یا په سماجي تنظیم کې یا د ټولنې په حواله باندې یو ښه کار کول غواړي، نو دی د اول د واره د ده دپاره ضروري دی چې دی په خپله ذات کې وګوري چې آیا ستا په ذات کې ډسپلن سته، تنظیم سته، آیا دا د پریشانی شکار خو نه، د نفسیاتي مسایل خو شکار نه. دلته یو ولو خبرې کولې نو ما مجلس سره شروع ما ته ویل نقیب صاحب دا ته د پاکستان د موجوده قیادت ما ته په لاس راکه، ولا په یوه میاشته کې د پاکستان چې دی در پلانکي ملک چې دی هغه یې مخته بوځم. نو ما چې چرت ورته وویلې دی چې یو خوار وکیل ولو، هغه هم دته ډېر کیسونه نه میلاوېدله، بس دی پریشانه، یو واره به یو چیمبر کې بیا کار کوي، بیا په بل چیمبر کې کار، یو واره بیا د یو سینیر وکیل سره کاغذان راخیستي وو، فایلونه راخیستي وو، نه بغله کې یا په فایل کې، او لګیا به ول، کله به د بل سره لګیا ول. نو ما د چرت وویل مال یاره دا سړی دته خپله قرار نسته، د ده په ژوند کې خپله ډسپلن نسته، یو واره په یو چیمبر کې داخله واخلي، د هغه وکیل سره کار کوي، زړه یې ډک سي، بیا بل ځای لګیا وي. مطلب یو ځای فوکس نه کوي، یو پوینټ، یو ټکانه، یو سیسټم یې نه دی معلوم. نو دی به د ملک څه صورتحال برابر کړي چې خپل یې دغه حال دی چې وروره یو واره دوري منډه کې بیا دوري به ترتیب نه دی معلوم. دغه رقم یو بل ماسټر ولو، هغه 100 کیسو ته لاس ور اچولی وي، یو بل هلک دی وروره هغه په پولیس کې چپړاسي دی، لیکن کارونه ډېر غټ کارونه کوي. یو بیا بل دلته یو سړی زه پیژنم، هغه د فیسبوک چینل چلوي نه، چې ورته کښېني دی په
یو میکمکي چپړاسي لیکن چې ورته کښېنې دومره غټې غټې خبرې کوي چې یاره دا د ګرده پاکستان د فیسبوک غټ غټ چینلان چې دی هغه وده ته مات دی بس دی مخ دی حالانکې نه یې اردو سمه زده ده نه یې پښتو سمه زده ده نه یې ریپورټینګ سمه زده دی نو خبر هم دا درته کوله چې د انسان په ژوند کې په خپله یو بې ترتیبي وي هغه به د ملک ترتیب څور برابر کړي د په ژوند کې خپله یو ترتیب نه دی معلوم یو دی به قومي قوم ته څه ترتیب ورکړي د قوم یو شکل به څنګه برابر کړي نه دوستانو چې بنیاد خراب وي عمارت کله هم سم نه پر جوړیږي یاره تا بنیاد خراب جوړ کړی دی کوژ ووژ دی جوړ کړی دی لوړ که هر څومره بلډینګان پر جوړ کړي که هوا راشي زلزله راشي یا داسې نور یو جټکې مټکې سره وسي یا بوج پر زیات سي عمارت به لاندې رایلاسي موږ وینو دا رقم غټ غټ ادارې کې موږ وینو دا غټ غټ یوټیوب چینلان کې موږ وینو یو ویډیوګانې وي یا یو څوک په وټساپ راواستي ښه غټ بلډینګ یې جوړ کړي معمولي جټکه پر راشي زلزلې ګرد عمارت چې دی هغه رایلاسي یا یې برته بیا د سره جوړه کړي نو خبر هم دا درته کوله چې عمارت چې ته سم جوړې نو بنیاد یې سم کښېږده یاره ته چې یو کار کوې باید چې ستا زړه صفا وي نه زړه هغه وخت صفا کېږي چې ستا نیت صفا وي په نیت کې د اخلاص وي چې په نیت کې د کوټ وي شکمند وي بل ته به هم دوکه ورکړې ځان ته به هم دوکه ورکړې خدای ته به هم دوکه ورکړې خدای ته څوک چیرې دوکه ورکوی سي خو مازې خپل ځان چې دی خپل ځان ته دوکه ورکوي دی چې وایي یاره ما زه به خدایم خطا باسمه خدای خو د زړه په حال خبر دی ته به د یو چا سره یو کاروبار کوې دنده به کوې دفتر کې به یې سکول کې به یې دوست به یې هاسټل به یې یاران دوستان کاروبار زراعت په دا کې به ته لګیا وي ته به دا وایې چې یاره زه پلانکی کار کې مهارت حاصله کړم لیکن دننه چې دی هغه په زړه کې په زړه په دماغ کې نیت دی خراب دی سوچ دی خراب دی فکر دی خراب دی یعنی بنیاد دی خراب دی نو هغه کار ته به الله پاک په کار کې به برکت څنګه واچي اخلاص به څنګه واچي څنګه به کار پر مخ ځي ترقي به وکړي تا ته به هم کامیابي میلاو سي ټولنه او قوم ته به هم کامیابي میلاو سي ولې چې ستا نیت خراب دی نو نیت چې خراب دی هغه کار به پر مخ باندې څنګه ولاړ سي پښتانه وایي وروره کښتۍ په نیت باندې چلیږي نو دا ستا کښتۍ به نه سي خرکه نه به سي ډوبه په اوبو کې په دریاب کې په خبره داسې ده ستا چې نیت صفا وي زړه صفا وي نو کار به پر مخ باندې ځي چې په تا ستا په زړه په دماغ او په سوچ کې اخلاص وي ته مخلص وي د یو کار سره مخلص نو هغه کار به ترقي کوي پر مخ به هم ځي الله پاک به برکت کې واچي قومي زندگی ملي زندگی په هغه کې ترتیب نسی راتلی په هغه کې ته یو دا رقم سماجي تنظیم سم نسی جوړوي یو د زراعت کار نسی کوي یو باغباني نسی کوي ولې دا یو ټیم ورک یکړ خو نو باغباني نه کیږي یکړ خو نو زراعت نه کیږي په یکړ سر باندې زه وایم که سره تعلیم لا نه کیږي چې یو سټوډنټ نه در سره یا یو ټیچر تا ته لار او لیک نه درشي ټیوشن نه درشي فزیکس یا کیمستري دا شیان نه درشي نو ته به څنګه په دا تعلیم کې مهارت حاصله کړې څنګه به ستا چې دی هغه په تعلیم کې به پر مخ باندې ولاړ سي ترقي به حاصله کړې یو افسر به جوړ سي یو کامیاب بزنسمین به جوړ سي یو ښه انسان به د ټولنې جوړ سي نو دا ته د هغو نسي جوړېدی چې ستا په زړه دماغ کې اخلاص نه موجوده ته په ډیر ایمانداري او په سچایي باندې هغه کار نه کوي قومي زندگی ملي زندگی هغه هیڅ کله سم نسی جوړېدی یا ټولنه یا خاندان یا معاشره یا کلی یا ستا خاندان یا ستا چاپیریال یا ټولنه هیڅ کله تیزیب یافته نسی جوړېدی تعلیم یافته نسی جوړېدی چې در څو پرې تا خپل ذات څخه د شروعات نه کړې ته د ذات څخه شروعات شروع کړه چې یاره زه به دا پلانکی غلط کار نه کوم دا پلانکی غلط سوسایټي لره به نه ځم نه هلته به بیا دا خلک به تا رول ماډل ګڼي چې یاره ته ورته وګوره دا دومره ښه انسان دی او زه به باید چې د ده څه یو ښه لاره لیکه زده کړم او که ته په نشو تماشو باندې اخته یې په غلا باندې اخته یې په دروغ باندې اخته یې په رشوت باندې اخته یې نو ستا بچیان ستا خاندان ستا ټولنه هېڅ کله د تا څخه سبق نسي حاصلوی ته یو انفلونسر نسي جوړېدی ته یو رول ماډل نسي جوړېدی ته یو اوپینین لیډر نسي جوړېدلی چې در څو پورې
تا ته خدای پاک په خپل فضل و کرم باندې ستا په کار کې برکت نه واچي، اخلاص به ته پکې اچې، ته به دغه د اخلاص اراده کوې، زړه به صفا کوې، ذهن به صفا کوې، ترتیب به په ژوند کې راولي چې یاره دا پلانکی کار باید زه در پای پرې ورسوم، په مابین کې پرېږدم نه، مابین کې پرېږدی وروره په نیمایي لاره باندې ګرده کار کریاب سي. نو په کار دا دی چې دوستانو اول د واره که ته ټولنه سمه معاشره سمه قوم سمه، نو ته به د ذات څخه دا فیصله کوي چې باید ذاتی زندگی کې یو ترتیب یو ډیسپلن راولم ذاتی زندگی کې، چې ما درته ویلي چې بنیاد ټیک وي نو بیا ټوله عمارت بیا ټیک وي. که زړه صفا وي نو ستا ټول نیت به هم مضبوط وي، نیت به صفا ساتي، زړه به صفا ساتي، اخلاص به راولي، ذاتی ژوند چې ستا هغه بدل سلو نو ستا ټولنه انشاءالله تعالی د الله په فضل و کرم باندې دا ټولنه به ستا په وجه بدلیږي. که ته ځان بدل کې د ځان سره فیصله وکړې، ګوره نبي مبارک هم ویلي و چې په آخري زمانه کې به نفسا نفسي سي، نو ته د ذات څخه دغه نفسا نفسي په دا معنا شروع کړه، په مثبت معنا چې یاره زه به د ځان سره یوه دا فیصله کوم، د ځان سره به شروعات کوم، د خپل ځان د خپل ژوند سره به شروعات کوم، آغاز کوم، پیل به کوم، په دې باندې به پیل کوم چې زه به اخلاص راولم، ترتیب به راولم، ډیسپلن به راولم، بیا به زه پر دا کامیابه کېږم چې کور، کلی، علاقه، ټولنه، قوم دا به ټوله بیا هغه وخت سمیږي چې ته یواره د خپل ذات فیصله وکړې چې یاره زه به تنظیم او زبردسته او رول ماډل دپاره یو ښه ژوند تېروم. او که ته را روانې په کمره کې نیمه سامان هلته پروت وي، نیمه هلته پروت وي، په دفتر کې نیمه سامان هلته پروت وي، بې ترتیبي وي ستا په ژوند کې، ستا په دفتر کې، ستا په کور کې، ستا په کمره کې، ستا په هاسټل کې، ستا په باغ کې، ستا په بزنسمین چې هر کار کوي په هغه کې بې ترتیبي وي، هر شی یو دورې پروت وي، بل دورې پروت وي، بل دورې پروت وي، دا رقم به ستا په ذهن کې هم دا خیالات یو دورې پروت وي، بل به دورې پروت وي، بې ترتیبي به وي. ډیسپلن راولئ، د ځان سره شروعات وکړئ، خپل ذات په مثبت معنا باندې بدل کړئ، هله به ته کامیابه کېږي، هغه وخت به کامیابه کېږي چې ټولنه او خاندان به هم بیا انشاءالله تعالی د الله په فضل و کرم باندې به الله پاک تا ته دومره طاقت درکړي چې ته به هغه هم بدل کړې. دوستانو دا زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې د موټیویشنل ویډیو وګورئ او نور ته هم شیر کړئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.